بعضې خلک هغه د دې نیکو اعمالو د سپکاوي دپاره لکه دې وخت کې دا ملحدین دا لیبرلز دا دین بیزار طبقه چې کومه ده مختلفه ډرامې به کوي، کله به ډرامې جوړوي، کله به پاټونه جوړوي. او حاجي صاحب اشله لاړې او دلته ګاونډي ګم دی وږی دی او هغه عمرې له روان دی او لکونه روپۍ لګو ګاونډي وږی دی. نو لکه د حاجي صاحب عمرې والا ولې یادې دا خان او نواب ولې نه یادې؟ خو دې نه معلومیږي دا چې د نه سړي زویه خو د هغه نه یریږي که نه، د بې غیرته بچیه خان نه یادې، نواب نه یادې، ایم این ای او ایم پی ای نه یادې، یو وزیر نه یادې، گورنر نه یادې، وزیر اعلی نه یادې. دا ټول عیاشینې کوي، خرچې کوي، کروڑونو روپۍ بادوي روزانه، هغه خو نه یادې. صرف دا دغه درته ښکاري د عمرې او حج والا درته ښکاري. او عمرې له روان دی چا سره تعاون نه کوي. دا چې کوم عمرې له روان دی دا هغه د نر زوی دی چې دی د خپل ګاونډي سره تعاون هم کوي خو ته خبر نه. دا کوم چې حج له روان دی دا هغه د نر بچی دی چې دی صدقې هم ورکوي د الله په فضل باندې، دی یتیمانانو سره مرسته کوي، دی د کونډو رنډو سره مرسته کوي خو ته خبر نه. د دې معنا دا شوه چې یو کس غریب دی او یو کس یتیم دی یا یو کس کونډه رنډه زنانه نو څوک به حج له نه ځي، څوک به عمرو له نه ځي. ته به اوس د الله د دین د شاعرو سپکاوی به کوې، د الله د دین د نیکو نیکو اعمالو پورې به خندا او استهزا به کوې. هغه چا باندې ولې اواز نه کوې چې هغه ماړه ماړه خلک دی او هغوی د سره د چا حقوق نه ادا کوي، ډمې پې ګډوي، شرابونه پې څښي، ظلمونه پې کوي، قتلونه پې کوي، جرمونه پې کوي، قسمه قسم کریمینل خلک یې د ځان سره ساتلي په حجرو په دیرو کې، هغوی باندې جرمونه کوي لګیا دی په خپل مال او دولت باندې. هغه خلک ولې نه ټارګټ کوي؟ تا ته صرف دا عمرې او حج والا دا درته په نظر کې ښکاري؟ دا صرف پتا باندې بد لګي او چې د غټ اختر ورځ راشي به دا قرباني در باندې بده لګي. چو پلانې د لکونو روپو غویه لالی او خواته چې کوم دی غریب دی همدې غریب له دا غوښه لګي که نه؟ ته خو تش خبرو ته ناست دی، ته خو تش دغه پوسټونه کوه او تش دغه بکواس لیکه په فیسبوک باندې. یاد ساتئ څوک چې په نیکو اعمالو کې د الله رب العالمین عبادات او طاعاتو کې استعمالیږي، د طاعت برکت دا دی چې یو طاعت ته بلتا بل دی بلتا او بل دی بلتا آماده کوي. الحمدلله چا کې چې دا صفاتي په هغې کې هر قسم کمال راځي.